السلام علیکم قدرمنو دوستانو ملګرو هیله ده چې جوړ او روغ به یاست وخت مو په خیر تیریږي دوستانو نن بیا د یوې بلې برنامې په چمتو کولو سره د تاسو قدرمن حضور ته حاضر یم نو هیله ده چې تاسو خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ځینې واخلئ نن مو بیا وغوښتو چې د هغه افغانانو پوښتنه وکړو چې هغوی ډیر په سخته باندې کار کوي ډیر په سخت مشکلاتو باندې خپل ځان سپورټ کوي خپل فامیل سپورټ کوي خپل کورنۍ سپورټ کوي او زحمت کوي او حال دا چې دوی به تعلیم هم کړی وي زده کړې به هم کړې وي او په اصطلاح باندې د موږ تاسو د جامعې به یو کادر وي خو متاسفانه کوم مشکلات کوم خبرې چې زموږ ستاسو په ملک کې دي ستونزې دي نه کېږي چې ټول کار وکړي ټول روزګار وکړي هلته په خپل ملک کې نو مجبوره ده چې هر انسان یو طرف ته لاس واچوي او لاړ شي او د ځان د بسیا کولو دپاره کورنۍ بسیا کولو دپاره یو کار یو منډه وکړي او تحرک وکړي تر اوسه لا زه خپل دفتر کې یم نو زه روان یم اوس د دې حال احوال کوم نو موږ تقریبا کم از کم یو 100 شاوخوا کیلومتره لار په مخ کې ده نو نن زه غواړم چې د دې حال له نږدې واخلم نو دا خپرونه له موږ سره تر پایه وګورئ هیله ده چې خوند ځینې واخلئ مننه کوم له موږ سره
زما خوږ ملګری د په څنګ کې ولاړ یم نن نو زما دپاره هم دا ډېر د خوښي ځای دی چې د ملګري سره خپرونه کوم نو دی به لږ لږ راته ووایي اوس په شروع کې لیدونکو لومړی کې زهین صاحب تاسو سلامونه او تاسو کامرامین ملګري ته سلامونه او ټولو دوستانو ته چې همدا ګړی موږ ګوري په دې هیله ټول به روغ نو زهین صاحب هم دغه د ایران ته راغلی دی څو مودې مخکې زه خبر سوم زهین صاحب ایران ته راغلی بیا مې د سره مسیج وکړ نو ورته مې چې کله د موږ ایچا په اصطلاح د موږ ډیرې ته راځي خدای دې تاسې راته لري نو هغه د زهین صاحب د موږ د خوښې کار وکړ د موږ خبرې ومنله او دا د ځان راورسولی نن نو دلته له خیره سره زهین صاحب دا د موږ په ننني ژوند باندې دلته ایران کې څنګه اوسو کومه کارونه کوو وضعیت مو څنګه دی په دې باندې انشاءالله د موږ کلیپ به درته واخلي د موږ ایچا په حساب د پاچاهي ژوند په ایران کې به درته وښیي هغه څنګه یو متل ده وینر پسې پیدا شوی دی چړې دپاره د ما دلته بعضې نور خلک هم ولیدو هغه سخت کارونه کوي چې واقعیت یعنې له تصور نه لوړ دي نو ثابت صاحب دا کارخانه د څه شي په نامه ده چې موږ دلته بالکل که چېرته کامره کې راسې نو دا کارخانه دلته پرې نوشته دي ایران په نامه باندې کارخانه ده دا هم د دوی په اصطلاح سنګبوري ده که نه دلته نو ټولې سنګبوریانې دي دوستانو قدرمنو لیدونکو موږ ډېر زیات په اصطلاح باندې هڅه د دې کوو چې که وکولی سو شبکه پراخه کړو د اړیکو د دوستانو د ملګرو او د افغانانو ترمنځ هغه افغانان چې هغوی کادر دي یعنې ټول افغانان دلته د موږ ورونه دي دوستان دي قریبان هم دي ملګري مو دي خو لیکن هغه څوک چې هغوی تکلیف کړی وي زحمت یې کړی وي خپل وطن کې زده کړې کړي وي په یو امید باندې او هغه زده کړې بیا بالاخره ډیپلوم هر څه کې د المرۍ کې راشي او چېرته دغه وکړې سنګبوري کې کار شروع کړې او چېرته د دوی په اصلاح کې شاورزي کې کار شروع کړې ډېر سخته ده نو ثابت صاحب زه دې په لیدو ډېر زیات خوشحاله سوم او خفه هم یقینا زه دلته چا په اصطلاح باندې کله خبر سوم سته راغلی او راته دې وویل چې زه دلته درځم تا ته یعنې ډېر د خوښۍ احساس مو کړ دلته نو یو خپل هیوادوال لیدل خپل وطندار لیدل په دې معنی ده چې د کورنۍ یو نږدې کس یو نږدې غړی ویني که نه نو په راتګ مو زه یقینا ډېر خوشحاله کړم الله پاک دې عزت آباد اوسئ نو څنګه دلته درېږو که څنګه کوو نه زه صاحب مخ ته به ځو موږ د ماحول کارخانه په دې باندې به کلیپ ولې
2 سانته بر دی او اوږدوالی د دې نو فرق کوي، ځینې 4 متره وي، ځینې 3 متره وي، ځینې 2 متره هم کیدای شي، حتی 4 متره اوږدوالی هم کیدای شي زیات شي. دا له دغه غټو غټو کمرانو راایستل شوي؟ فرین دا له د غټو کمرو نه له واګونانو نه راایستل شوي، له ټولو هغه موږ تاسې ورته وایي کمر که نه لوحونه ډېر مصارف یې ورباندې کړي تر څو پورې دغسې ښایسته تیږه دغه ماشینان بیا د څه شي دپاره؟ دا به له سره را شروع کړو چې دا تیږه دا شي که نه دا نو دې ته ستیغه یا دس ډیکسا ولوایي که نه. دس ډیکسا په دې معنی چې 28 هماغه یوه اره چې تاویږي په دې کې 28 تارې تاویږي، د 28 تارې په واسطه باندې هماغه کمرونه جلا کي، کمرونه یوه یوه ډبره راباسي. یعنې 28 داسې نرۍ ډبرې؟ بلکل 28 نرۍ ډبرې چې بارې 2 سانته یا هم 4 سانته. دوستانو تاسې راسئ دا وګورئ چې دا جناب ثابت صاحب داسې سخت کارونه کوي چې د انسان له اوهو تاسې د هرې د سکې وګورئ دوستانو او د سکې ورته منتظر سئ ورته ځیر سئ. بلکل بلکل دا نو زین صاحب لکه مخکې مې درته وویل دا اوبه ولې پرې راځي دا اوبه؟ بلکل داسې کله تیږه اره کوي، تیږه چې کله وهي دا نو بیا ډېرې دوړې کوي، بیا نو ضرورت دی ورته چې قوي اوبه په فشار کې اوبه ورباندې راسي تر څو پورې هغه دوړې ورکې کړي، هغه په خټو باندې بدلې کړي، بیا نو خټې ولاړې شي حوضو ته. ولا عجب سیستم د ما هم دا وایي چې یاره دا اوبه به ما وایي چې نرمښت کې به څه خبره راځي؟ نه 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 تیږې په نرمښت کې هېڅ رول نه لوبوي، بلکې یوازې د دې لپاره چې هغه دوړې ورکې کړي که نه، او د هغه الماسو لپاره مثلا دا یو واسطه ده که نه، وسیله ده اوبه. که چیرې الماس بېله اوبو په تیږه باندې تاو سي د هرې ارې په سر کې غاښونه دي، او د غاښو په سرو کې بیا الماس دي. وایي ښه دا ارې په سرو کې الماس دي، نو هغه الماس بیا بېله اوبو که تاو سي هغه سوځېږي له باینه ځي، بیا نو نسي کېدای چې مثلا تیږه اره کړي. ولا عجب سیستمونه دا دستګاوې داخلي د ایران دي او که د بل هېواد؟ بلکل یعنې دلته ما چې ولیده دوی یعنې پوهنتون چې یو کس لولي باید دغسې ولولي که نه. د برق په برخه کې چې مثلا دلته څوک راځي مثلا دلته تراشکار ورته وایي یا برقي ورته وایي، د هغو نه چې پوښتنه وکړي هغو د برق برخه حتما ویلې ده که نه، کس فعاله دي که نه. دلته هم دغه غولبران چې دي د دوی د خپلو انجینرانو په واسطه یا کارګرو په واسطه باندې جوړ شوي، یعنې کله چې دلته راولې دا غولبور ډېر غټ دی که نه، دا درته ټوک ټوک کوي راکته کوي یې بېرته په همدغه سیستم باندې تړي پورته کوي، یعنې دونه کې وارده وي. یعنې دا خپله صنعت د ایران دی؟ خپله صنعت د ایران دی، یعنې ډېر کې وارده. ماشاءالله ماشاءالله. دوستانو تاسو له موږ سره اوسئ چې ثابت صاحب هم نورو کومې دنیاو ته خطري دنیاو ته بیایي موږ سره اوسئ. دوستانو موږ دلته یو بل دستګاه ته راغلي یو بل ماشین ته راغلي یو، دلته دا ډبرې ډېرې ښوایي دي، اوس به تاسو ته هم موږ وښیو. ثابت صاحب نه به دا پوښتنه وکړو چې دا اوس څه کمال ده، دا د څه شي دی؟ بلکل زین صاحب غولبران خو مو ټول ور معرفي کړل، هغه تیږې چې د غولبرانو په واسطه باندې پرې کېږي بیا هغه دلته ایښودل کېږي. وروسته له دې چې دلته کله کېښودل سوې لومړی کې هغه ډبرې راپورته کېږي په دغه نوار باندې ایښودل کېږي، دې ته نوار وایي. دغه تور څه دی؟ دا یو ربړي نوار دی چې د برق په واسطه باندې د ډینامو په واسطه باندې دا تاویږي په ډېر زور سره که نه. نو په دې باندې ډبرې ایښودل کېږي، دا نو د انسانانو په واسطه د افغانانو په واسطه دا غټ غټ ډبرې راپورته کېږي، دغه جګ جي ته دا نو زور غواړي که نه، دلته ایښودل کېږي بیا وروسته له هغې حرکت کې ځي بلې دستګاه ته. یعنې دلته خود دغه جې کې چې تیږه ځي دلته 2 ډیکسونه دي، کنکي ډیکسونه دي، هغه بیا زه والته بل جې کې در وښیم. دغه ډبره چې ډېره اضافه وي له 240 نه زیاته وي که نه، له 240 3 سرونه شاوخوا ته ولري، هغه دغه ډیکسو په واسطه باندې په بغلو باندې پرې کېږي، بیا وروسته له هغه ځي وخواته کلبور ته، له کلبوره پسې قالب هغه به هم معرفي کړو دوستانو. زه دې ته حیران یم چې دا ول ما وایي چې دا ښویه داسې دا نو کله چې دا خو لا ښویه نه ده زین صاحب که نه، تر اوسه پورې ډېره ښویه ځکه نه ده، دا یوازې هماغه د غولبور د ارې په واسطه راپرېکه شوې دونه ښویه شوې، وروسته له دې چې څونه ښویېږي او ولې دونه ښایسته کېږي برېښي د هغې سیستم به هم در وښیي. دوستانو تاسو له موږ سره اوسئ، جناب ثابت صاحب موږ ته به ګام په ګام له موږ سره ځي، موږ ته به معرفي کوي. لکه څنګه مې چې ویل ذهین صاحب تیږه چې کله له غولبرانو نه راځي مثلا دغه ستیغه تیږه په دغه نوار باندې راځي، دغه یو ربړي نوار دی، د هغه موتور په واسطه باندې یا د هغه ډینامو په واسطه باندې تاویږي. وروسته له هغه دغو ته غلتک وایي د ایرانیانو په اصطلاح، او دا غلتک چې دی اوسپنیز دی
دا تاویږي که ټیله کې ور باندې تیږه بیا پستاني باندې ځغلوي که نه کله چې له غجې راډوغه چې دغه ته کلبور وایي کلبور یعنې سرونه د تیږو چې تیروبیرې هغه پرې کوي که نه په دغه باندې دې باندې هماغسې اوبه راځي لکه په ستیغه او په تکتیغه باندې سره کړې که نه د دې په خاطر چې دوړه ونه کړي او هغه الماسې کار وکړي بیا نو کله چې دې ته راځي دا دلته دې چې کې روښانه کېږي د دې ټول سیستم چې دی که نه دا د اوس روښانه شي کله چې روښانه شي تیږه دلته ورته ایږدو د تیږې سر غوڅوو که نه پرې کوو تر څو پورې تیږه هلته مخکې ځي لقمې دا لقمې ماتې نه کړي که نه یو رنګه شي نو وروسته له دې چې تیږه بیا چیرې ځي د قالب په نامه باندې هغه دستګاه دی هغې ته به دا خو له ظهین صاحب اواز ډېر ټیټ ودی دی که دې چې کې 15 یا 10 دستګاوې روښانه کړي هر یوه داسې غوره کړي بیا نو دلته بعضې خلک ګوشکیان استفاده کوي د غوږو لپاره هغه خاصه ګټه نه رسوي بعضې نه استفاده کوي یعنې مجبوره یې چې له دې سره موږ یعنې له دې ماحول سره له دغه غورا سره عادي شي په دغه مخ باندې دغه هلته وینې یو رقم سپین مواد دي که نه دې ته ریزین وایي د تیږې د لا ښایستهوالي په خاطر باندې دا هلته په دې باندې ریزین موکي او تیږې ته ډېر جلا یا ډېره ځلا ورکوي نو وروسته له دې دغه ډبره چې نور چیرې ځي دې خوا ته به ولاړ شي چې نورې دستګاوې دي ماشاءالله موږ په ګرځېدا ستړي شو تاسو په کار نه ستړي بلکل دلته نو زین صاحب بوټونه دې لامده نه سي هماغه ډبره چې د ریزې نه کته سوې دلته بل تولیبور دی دا تولیبور نو څنګونه فکس پرې کوي دا تولیبور یعنې یو میل هم باید فرق ونه لري فکس 40 سانتۍ باید هغه تولیبور آماده سي تر څو پورې تیږه له دې نه کله وځي 40 سانتۍ وځي که چیرې یو میل له دې نه له 40 سانتۍ نه زیاته سي یا کمه سي دلته نو اربابان درته راځي یا نو چیغې در باندې جوړوي سیاست یې کوي که نه یعنې په دې باندې یعنې داسې اماده کوي ډېر وخت غواړي باید چې ډېر دقیق یې جوړ کړي زین صاحب دغه چا په اصطلاح اوږده او غټه دستګاه چې وینې دا د ساب په نامه باندې یادېږي داسې دی عموما دغه ساب چې دی 14 کلې لري هره کلی چې ده مثلا ځان ته بیلې یا رقم لقمې خوري یعنې د ټولو لقمې یو رقم نه وي 14 رقمه لقمې خوري لقمې مو دوستانو ته ور معرفي کې چې دغه لقمه ده د دې په واسطه باندې مثلا د تیږې په مخ باندې اوړي هغه تیږه څنګه کوي کویوي او ښایسته کوي یې که نه موږ تاسو په اصطلاح باندې ګلماله خیر بلکل دا نو دلته
دا دا ښایست څومره کار غواړي ها؟ بالکل یعنی یقینا زین صاحب ښه ټکي ته د اشاره وکړه که چیرې راسو د انسان ښایستهوالي ته چې څومره په ښه رقم باندې رب جوړ کړی دی یعنی څومره غټ رول کې لوبولی دی که نه نو رالو موږ دغه د یوې تیږې ښایستهوالي لپاره له څومره شیانو نه ګټه اخلو که نه خیر دی بالکل اکثره وخت نو زه دلته یم دیجې کې دا نو ډېر دقت غواړي دغه کار چې دی تیږه چې کله له صافه راوځي دغه هر پلاک چې دی یوه تیږه له دې نه نو نمره وځي نمره 80 سانته نیولې بیا 80 سل یو سلو شل یو سلو څلوېښت یو سلو 80 سانته ده دا نو ډېر دقت غواړي داسې څومره مثلا یو انسان په دغه کار باندې بدني ستړی وي هغومره مغزي هم پکې دې کې ستړی کي ځکه دقت غواړي که نمره مثلا یوه تیږه د هغې نمره اشتباه کې ټول پلاک اشتباه کېږي یعنی ټول پلاک دوی ته تقریبا په دا یوه پلاک کې 4-5 لکه تاوان ورسي نو دلته به راستو زین صاحب دا کلبور دی دې ته کلبور وایي د دې په واسطه باندې تیږې نمره کېږي دلته هره نمره څه ده جای لري د دې جای مثلا که یو نفر راسي ډېر په سختي به ورته معلوم سي چې کومه 80 سانته دی کومه 80 کومه سل یعنې ډېر په سرعت دا تیږه راځي موږ چس دلته قالب بدلوو هغه قالب له 80 نه 80 ته اړوو له 80 نه بېرته 80 ته راځو سل ته ځو رقم یعنې دلته د هر یوې جای معلوم دی بیا وروسته له دې نو زین صاحب تیږه چې کله دلته نمره سي دوه نفره یې هلته کته کوي پالتو کې یې بیا نو ځي یا بستو ته ځي یا پالتو ته ځي ماشاءالله نور زه هېڅ هم نشم ویلی فاینل یې چېرته ده دا راته ووایه فاینل د ډبرې چېرته راوځي اخري کې ډبره ښایسته سوې هم ښایسته سوې هم نمره سوې پرېکه سوې د دې لپاره آماده سوې چې فروش ته یا خرڅلاو ته ولاړه سي په پالتو کې یې کې وروسته له دې بیا هلته دوه نور کارګر وي د هغو لپاره ورځي هغوی بیا د لرګیو پالتونه دي په هغو کې یې ږدي یعنې دغه ډبره هره یو څه دی ځان ته اندازه لري کیدای سي هغه څوک چې مثلا ښه توپیر ونه کړي په سانتیګراد کې په ورباندې پوه نه سي کیدای سي ووایي دا ټول یو شی دي مګر هغه څه دي 80 سانته دي دا 80 سانته دي هغه 100 سانته دي او دې خوا ته 50 سانته لا نسته نو وروسته له دې بیا تیږه ځي وخوا ته هلته به هم دا تیږه چې ده دوستانو یو څه اندازه ډېره کوره غواړي یعنې ډېره په سختي وچېږي تقریبا 12 اته 14 ساعته غواړي څو پرې دا تیږه وچه سي دغه پالتونه موږ ټول ډک کړي زین صاحب په دې کې هماغه نمره تیږه ده دلته وچېږي وروسته له دې چې وچه سوه لکه د موږ تاسې کولالي
کولال چې کله کاسې او کودي او مثلا منګي او تاغارونه د شان سي جوړوي کټوي بیا وروسته لغه داغ ته وړي داغ کې نه پیغام 2 ورځې که 4 ورځې اور پسې بلوي د لرګیو په واسطه تر څو پورې هغه ښایسته سي کلکې سي راوباسي بیا یې خرڅلاو ته ایسي دا نو داغ دی موږ تاسو په اصطلاح دوی کوره ورته وایي د ګاز په واسطه باندې ګرمېږي دغه تیږې وچېږي بیا وروسته لغه راځي صادرېږي خارج ته بهرنۍ هېوادونه دغه اور د او دغه اور له پاسه ورته را بلیږي کله بالکل دغه لولاس د زین صاحب د کورې په سر باندې ستره سوی یو سر یې هلته دی او یو سر یې په دې سر کې دی او خواته له هغې خوا هم لکې اور ورته راځي له بغله او له یې خوا هم ورته راځي له دواړو څنګو اور راځي پکې تر څو پورې دغه تیږه وچه سي بیا دغه اور به بیا په هغه خپله نږدې ساحه باندې ډېر تاثیر کوي که بیا نه کوي دلته داسې عیار شوی چې یعنې د مثال په ډول په داسې یو سیستم باندې چې کله اور دلته را داخلېږي په لرې او نږدې فاصلو باندې په ټولو باندې یو رقم اغېز وکړي خو هغه ساحه چې مثلا ورته نږدې ده په هغې باندې ډېر تاثیر کوي یعنې د اور شدت دلته څه نه څه زیات خدای دې موږ تاسو له اوره وساتي بالکل یقینا ښه دلته نور ملګري هم دي دوستان هم دي له هغو سره به هم قصې غورې کوو خو دلته به دا فاینل ډبره چې چېرته ده هغه اصلي چې دا له ساره چې له کوم پروسس نه وته که نه دا به وګورو نو بیا له موږ سره اوسئ
ښایستونه له دغو خطرناکو ډبرو وتلي او بالکل زهین صاحب خپله موږ تاسې د چا په حساب د غزني ولایت اوسېدونکی بیا داسې د یوې غرنۍ سیمې واغس په نامه د یوې سیمې دی په کمرو مین دی دلته غواړي کمرونه در وکړي